نو قدرمنو اوریدونکو سلامونه ستړي مشئ زه مجاهد جواد یم دا سرچینه ده د 2014 کال د جنوري 1 نیټه ده ماښام ده مازدیګر ده خو په همدا اوس په افغانستان او پاکستان کې د سهار وختي وي 2-3 بجې به د سهار وي په واشنګټن ډي سي کې د موټرو یو نندارتون دی چې آټو شو ورته ویل کېږي په دې کې بېلابېلې موټرې دي زه راغلی وم ما ویل چې ته ودرېږه له دې نه لیدنه وکړو په ورته وخت کې که یو شمېر موټرې تاسو ته هم وښیم نو په دې کې په دې نندارتون کې ټیوټا موټرې دي هونډا موټرې دي او نورې بېلابېلې موټرې دي داسې موټر دی چې لا تروسه کیدای شي بازار ته نه وي راغلي او یا دا چې د موږ تاسو په وطني اصطلاح بارګینو ته به نه راغلي ډیلرو ته به نه راغلي او که راغلي مې نو یو شمېر به راغلي نو نه پوهېږم چې له کومه ځایه شروع کړو د تاسو کومې موټرې خوښېږي په افغانستان کې خو اکثره موټرې ټیوټا دي نو که تاسو خوښ یې زه به شروع له ټیوټا موټر درته وکړم په ټیوټا موټرو کې د 2014 ماډل کورولا کمري رافور هایلنډر او نورې مختلفې موټرې دي نو په دې هیله چې تر پایه ملګري پاتې شي دا ویډیو وګورئ او په کامنټ کې ولیکئ چې تاسو له کومه ځایه دا ویډیو ګورئ اول خو ډېره زیاته مننه چې له سرچینې سره ملګري شوي یاستئ د موږ تاسو د فالوورز یا د ملګرو شمېر 10,000 ته په نږدې کېدو دی خو د نیکه مرغه هغه څه چې په سرچینې باندې خپرېږي تر 2.5 میلیونو زیاتو کسانو تر اوسه پورې لیدلي دي او یا یې لوستي دي نو تاسو نه د زړه له کومې مننه کوو ملګرتیا مو راسره پالئ او کوښښ به وکړو چې نور هم په راتلونکي کې ښکلې مرکې مهم یو شمېر راپورونه له تاسو سره شریک کړو که څه هم د اوسنیو امکاناتو په نظر کې نیولو سره هره مسله به ونه توانېږو چې ځان ورته ورسوو یا تر خبرې پوښښ لاندې راولو خو هڅه کوو چې هغه ډېره مهمه مسله په لنډو ټکو تاسو سره شریکه کړو او په دې هیله چې تاسو د تاسو خوښ شي ها نور انتظار نه پرېږدم راځئ چې له پیل یې له ټیوټا نه وکړو بیا به وګورو چې نورې څه بېلابېلې موټرې دي ورځو اولني موټر ته چې غواړم تاسو ته ښکاره کړم هغه 2014 ماډل ټویوټا کورولا یا کورولا موټر دی ها نو دا د 2014 ماډل کورولا ته تاسو وګورئ چې تاسو پکې د تیرو کلونو د ماډلونو په پرتله څه توپیر وینئ او که نه 2014 ماډل کورولا موټر داخل به هم درته ښکاره کړم چې تاسو وګورئ چې داخل کې څنګه ښکاري ډاشبورډ سټیرینګ ویل او دا یې هم سیټونه یو وخت کې په افغانستان کې یو اصطلاح وه چې دا دروازې قطع بلند دي او نه پوهېږم څنګه تاسو وګورئ چې دا تاسو خوښېږي او که نه
درنو لیدونکو او اوریدونکو دا د 2016 ماډل کورولا موټر چې تاسو ولیده او تاسو پرې ښه پوهیږئ چې په دې کې څه بدلون راغلی. دا یې هم د دې موټر په اړه هغه معلومات چې د موټرو په کړکیو بیا د پلور په وخت کې دوی دا هغه ورقه پرېږدي وینډو سټیکر. تاسو وګورئ 2026 یعنې 2016 ماډل کورولا او دا یې هم بیه یا قیمت $27,914. په ده باندې به یو شمېر فیسونه د ټکس او د ډیلر فیس هغه پرې اخ کېږي او که دې ته وګورئ چې څومره مایله ګرځي. په هایوې کې 40 مایله په 1 ګلن تیلو باندې ځي او په ښار کې چې ګرځي 11 دواړه که سره یو ځای کې کمباین اوسط متوسط 40 مایله په 1 ګلن باندې. نو نور مختلف رنګونه دي پکې. دا یې سور رنګ تاسو سور رنګ خوښیږي. په ټوټا کې هغه څه چې په دې ورځو کې په ټولنیزو رسنیو په یوټیوب او په دې کې په امریکا کې زیات خلک او هغه خبریالان یا یوټیوبران چې د موټرو له خبرونو سره مینه او لیوالتیا زیات لري هغوی د 2016 کال په رافور باندې ډېرې ویډیوګانې کوي. زه به هغه هم تاسو سره شریک کړم چې په رافور کې کوم بدلون راغلی او ولې د دومره خلکو پام یې ځان ته رااړولی. خو تر هغې مخکې دا هم بله کورولا سور رنګ کې دا یې هم سویچ بورډ او لکه څنګه چې د هغې مخ ته قیمت مو وکته نو دا به هم درته ښکاره کړم. خو دلته یوه بله ښېګڼه هم لري چې تاسو وګورئ 2016 کورولا هایبریډ دا هایبریډ ده که څه هم ایلي هغه بیس ورژن ده خو قیمت یې چې ده 28,138 او دا چې ده بیا 50 مایله په 1 ګلن باندې ځي. 50 مایله د مایل او د کیلومتر په توپیر خو به تاسو پوهیږئ. یو مایل چې ده 1.8 کیلومتره کېږي 1.8 نو تاسو یې بیا ضرب او تقسیم کړئ چې پوه شئ څنګه چل ده. په کورولا کې دغه بل ډول هم شته چې دې ته کورولا هیچ بیک وایي یا هغه کورولا چې په حساب شاته د ډاله یا ډیګۍ دغه ډول خلاصېږي. دا به وګورو خو دا هم 2016 او د دې قیمت چې ده 26,000. بیا هم په همدې کورولا کې پاتې کېږو. له دې کورولا نه چې عادي کورولا ده کورولا خو تاسو پوهیږئ چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاته خرڅېږي یعنې په نړۍ کې د کورولا نه زیات بل موټر نه خرڅېږي ځکه قیمت یې کم ده 28,000 او د کال موټر درکوي. خو دوی دا کورولا کې لږ نور بدلون راوستی ده او دا کورولا یې لږ دغسې دغه کړې ده نیمه ایس یو وي هیچ بیک یا کراس اوور فول ایس یو وي نه خو نیمه. په دې کې چې تاسو وګورئ دا بیا لږ ځمکې نه هم جګ وي او ځینې خلک خوښوي د رافور نه ارزانه دي خو اکسلي خو دا هم کورولا ده صرف په یو بدلون سره چې دې ته بیا وایي کورولا کراس.
کورولا کراس. دا د سینما جیک موټر ده او که چېرته د دې بیه ته تاسو راشئ وګورئ 4,000 2026 کورولا کلاس اکسلي. مخه یې څنګه ښکاري؟ دا یې هم مخه او د دې تر څنګ چې ده هغه 2026 کامري ده. تاسو وګورئ چې څومره یې دا ښایسته کړې ده. 2026 کامري. کامري د کورولا نه لږ غټ سایز ده چې دا بیا په امریکا کې د کورولا نه کامري زیات خلک خوښوي. په امریکا کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات موټر چې خرڅ شوی ده یا خرڅېږي هغه ټویرا کامري ده. دې سره نږدې په سیالۍ کې چې دا بیا هونډا اکورډ ده یا هانډا، هغه به هم تاسو ته وښیم چې د دې سیال موټر د کوم یو ده. خو داسې معلومیږي چې تر اوسه هم د کامري ځای هونډا اکورډ نه ده نیولی. او د دې په وینډو سټیکر کې چې تاسو وګورئ 2026 ماډل اس ای او قیمت یې چې ده 14,109. ډېر ښایسته موټر. که په کورولا کې مو سپورټس موټر خوښیږي هغه بیا دا ده، دې ته وایي سوپرا. دوه دروازې دي. دا یې هغه سوپرا کې تر ټولو جی آر سوپرا 2026 ماډل یعنې 2026. پوهېږي قیمت یې څومره ده؟ $15,000. تاسو به حیران شئ چې ټیوټا دونه وړوکی موټر $15,000. داسې راپورونه هم و چې په سوپرا کې دوی د انجن او په یو شمېر ټکنالوژي برخه کې له BMW نه هم کار اخیستی. دا هم جی آر 80 دا هم سپورټس، خو دا دونه قیمت هم ده $45,000 به وي. او مخته په کمري باندې غږېدلو. اوس زه تاسو ته سپین رنګ کمري هم ښیم، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک له سپین رنګ سره ډېره زیات علاقه لري. تاسو وګورئ چې داسې کمري 2026 ماډل کله چې دغه جالۍ د موټر د رنګ په څیر راشي نو دا اس سی او ایکس سی سی دغه سپورټس ورژن دي یا سپورټس ماډلونه دي. ډېر ښکلی. او که چېرته وینډو سټیکر ته یا د دې د قیمت او د مشخصاتو پاڼې ته راشئ نو تاسو وګورئ بیا هم 2026 ماډل ایکس سی سی قیمت یې چې دا $43,000 او 40 او دا کولی شي چې 40 مایله په 1 ګلن لاړ شي.
د شا نه دغسې ښکاري. ها نو په کورلا کې خو نورې موټرې هم دي. دا BZ4 په نامه یا هغه برقي موټرې چې دي هغه دي. رافور ته هم راځو. رافور چې دوی وایي چې د رافور په نړۍ کې یو انقلاب راوستی، هغه به وګورو چې دوی څه بدلون پکې راوستی. خو تر هغې مخته زه تاسو ته یو موټر ښیم چې د کورلا او کمري نه ډېر ښکلی، خو سیډان یعنې کورلا ډولی ده، خو د کورلا او کمري نه ډېر ښکلی ده. هغه دغه موټر ده چې دې ته وایي کراون. ډېر مستریح. پخوا ټویوټا یو موټر لره د اولان په نامه. بیا اولان په امریکې کې چا ډېر زیات خوښ نه کړ، نو بالاخره دوی د دې په خاطر چې هغه تشه ډکه کړي هغه یې بند کړه، هغه نور نه جوړوي، خو پر ځای یې دا جوړوي کراون، ټویوټا کراون. تاسو وګورئ چې په دې موټر یې ډېر زیات کار کړی، ډېره زیاته خواري یې پرې کړې. نو که چېرته د کورلا او کمري نه غواړې لږ زیاتې پیسې مصرف کوي تر څو چې نور هم داسې مستریح او ارام او راحت وګرځي، بیا کوښښ وکوئ چې کراون واخلئ. دا یې هم ډاشبورډ. زه به اوس پکې نور خلک دي، زه به تاسو ته کوشش کوم چې د دې موټر دغه هم ښکاره کړمه. سیټونه ډېر ښکلی موټر. یعنې دا موټر په افغانستان کې هم ډېر ښه آپشن ده. ډېر ښه آپشن په دې ده چې یو خو ډېر غټ ده، د کورلا او کمري نه غټ ده، اوږد ده، سپیس پې زیات دي، پښې به هم په مخ سیټونو نه لګېږي. بله غټه خبر دا ده چې تاسو وګورئ هایبریډ ده، نو د تاسو د تیلو مصرف به ډېر کم وي. او چې بېرته بیا رئیسو نورو مشخصاتو ته، نو 2026 ماډل او قیمت یې چې ده 58,170. د دومره غټوالي او دروندوالي سره 10 مایله په یوه ګلنځي. 10 مایله په یوه ګلنځي. خو که تاسو غواړئ چې همدغه کراون واخلئ، خو لږ یې غټ واخلئ، د کورلا نه لږ زر راوځئ او SUV خواته ولاړ شئ، نو همدغه کراون چې ده دوی دا شی ته جوړ کړی او دې ته بیا وایي چې کراون سیګنا. ډېر ښکلی موټر. دا یې هم ډاشبورډ. سیټونه یې وګورئ، معلومیږي چې ډېر زیات مستریح. نو دا هماغه کراون ده د کورلا، خو ډېر لګژري، ډېر زیات یې عصري کړی، ډېر زیات مستریح آرام او هایبریډ هم ده. نو کولی شي چې تاسو سره د تیلو په سپما کې او بچت کې هم مرسته وکړي. اوس به وګورو چې د دې موټر قیمت څومره ده.
نو بیا 2025 ته دا لا دې کې به نوی لا تر اوسه نه وي راغلی قیمت یې ده 53,000 دا هماغه بیزي ده چې برقي یا الکتریک موټرې دي لیمیټډ دوه زره شپږویشت نهه څلوېښت که یو ځل چارج شي 119 مایله ځي په یو ځل چارج یعنې که تاسو غواړئ چې یوازې په ښار کې ترې استفاده وکوئ او یوازې ښار کې موټر وچلوئ لرې واټن او لرې فاصلې نه وي د ښارونو ترمنځ نه وي نو بیا دا هم ډېر ښه آپشن او ډېر ښکلی جوړ کړی ده دې ته وایي بیزي او دې ته ورته یو شمېر نورې موټرې هم شته CH4 په نامه تاسو که یادېږي چې چا داسې واړه موټر لرل لکه کورلا چې لږ لنډه کې او لږ جګه کې CH4 په نامه دا اوس یې دومره ښایسته کړي دی او بل د کورلا په د چوچا په نړۍ کې ډېر مشهور موټر چې ده هغه پریس ده نو که تاسو وګورئ دغه درې دانې چې ولاړ دي دا درې واړه پریس دی پریس ډېر ښکلی موټر ده زه به دغسې لاړ شم چې که وتوانېږم چې تاسو ته یې داخل هم وښیم ښه کله چې د موټر ښي خواته تاسو دغه ځای ووینئ دا د تیلو نه وي اکثرا دا د چارج وي او که چپ خواته وي په امریکې کې نو بیا دا د تیلو وي نو دا وګورئ دا معلومیږي چې دا الکتریک هم ده برقي هم ده برقي او هایبریډ دواړه ده او دا به قیمت هم وي په شک پرته چې د دې قیمت رسیږي 4,909 یعنې 45,000 او 2026 دا یې بل رنګ ده او چې ما نه پات څه هغه دا ده چې دا چې تاسو چارج کې برقي نو 114 مایله ده ځي په دې هیله چې ډېر را سره تنګ نه شي خو دلته هم دا د موټر نندارتون هره ورځ نه وي بلکې په کال کې یو ځل وي ما ویل چې زه یې ګورم راځه چې سرچینې له ټولو مینهوالو سره هم شریک کړم او نو په دې هیله چې تاسو فکر وکړئ چې تاسو هم ما سره دلته ګرځئ همدغسې یو احساس تاسو هم درکړم 2026 250 مایله پر یو ګلن باندې ځي دا اکسلي ده دا هغه برقي نه ده او د دې قیمت ارزانه ده 35,000 او ډېر یو ښکلی رنګ ده بل چې تاسو د څه وایي اورنج وایي یلو وایي ډېر ښکلی رنګ دی او چې تاسو رئیسئ دلته نو دا هم 15,000 2026 او پریس چې دا له شانه هم دغسې ښکاري دا ټول 2026 ماډلې دي چې دا یې دا رنګ هغه یې سلور او هغه یې سور او د دې قیمت هم 15,000 18,000
یعنې تاسو کولی شئ چې 2026 ماډل تر ټولو ښه نوی برانډ نیو پریس له 15,000 نه نیولې، کېدای شي دا یې تر ټولو ارزانه وي. واخلئ او که چېرته الکتریک او برقي او دې شیانو ته ورسېږئ نو بیا قیمت یې ان ته 45,000 ته به ورسېږي. ښه نو دې غاړې ته چې دا فورډ موټرې دي. فورډ امریکایي کمپنۍ ده، جاپان جوړوي، دا ډېر غټ مسافر وړونکي موټر جوړوي. خو زه غواړم چې وګورم چې په ټیوټا کې نور څه دي. دا خو ټاکوما یا تاسو چې وطن کې ورته موږ تاسو ډاټسن یې ورته ویلې که نه، او په دې کې هم ځینې 2025 دي او ځینې 2026 دي. که داسې موټر اخلئ چې شاته دغسې ځای ولري او ماښام چې راځئ د کور سودا او څارویو ته واښه هغه ټول په دې کې ځایږي. دغه نه دا چې دا هغه ټاکوما او دا ټانډرا هغه تر ټولو غټ ټرک یې ده د دوی. اوس به راشو دې ته فوررنر چې دا هم په افغانستان کې ډېر مینوال لري. تاسو وګورئ چې 2025 2026 دا شیپ یې څومره ښایسته کړی. نو دا چې دا په حساب TRD پرو ورته وایي، یعنې هغه په دې خامه سرکونو په دې شیانو کې هم ډېر ښه دا کار کوي. ټایرونه هم نور سره توپیر لري او هغه جامپینګ شاکونه چې دي هغه ډېر قوي وي چې تاسو هر ډول ځای ته لاړ شئ کولی شئ. TRD ټویوټا ریسنټ ډیولپمنټ نور څومره دا موټرې ښې سوي دي دا تاسو ولیده. او دا یې هم بل فوررنر. هسې نمونې په خاطر به د یو بیه وګورو. 2025 ماډل ځکه تر اوسه 26 نه دی راغلی او قیمت یې چې دا 60,000 ځکه چې دا پلاټینم ده، هایبرید پلاټینم فوررنر کې او هایبرید چې ما خپل هم د اول ځل واورېده. او د هایبرید ګټه به دا وي چې دا به تاسو ته یو څو مایله زیات شي، 20 مایله کمباین. دغلته یو بل هم ده، دا هم ډېر ښکلی رنګ ده، دا هم TRD ده. ښه په دې هیله چې د دې ویډیو له لارې تاسو ما سره هغه تنده مینه د نوو موټرو په اړه چې لرئ هغه ماته شوي. او اوس به راشو دې موټر ته چې دا ده لینډ کروزر. لینډ کروزر چې دا هغه په افغانستان کې چې د هغې نه چې دا وړوکی سوی ده چې دا یو ډول لینډ کروزر پراډو یا پخوانۍ پراډو په څېر هغې نه لږ وړوکی ده. اکثرا دریم قطار نه لري، تھرډ رو د مسافرو لپاره صرف دا مخې ته ډریور او پاسنجر چې ورسره کیني او شاته یو بل قطار ده، دریم قطار نه لري، تھرډ رو نه لري. خو راځئ دا به لږ زره وګورئ چې څومره یې دا ښایسته کړی ده. دا مخ ته جالۍ او ګریل او دا وګورئ چې تاسو وګورئ دلته ورسره صرف دونه لیکلي لینډ کروزر او ویګن که نه، ځینې خلک چې د مین نه ورته واګون وایي. ښه او 83,000 ډالره دې قیمت هایبرید. نو ډېر ښکلی لینډ کروزر، خو د پخوا نه لږ وړوکی پراډو لینډ کروزر.
دا یې هم بل رنګ ډېر ښکلی رنګ ده دا رنګونه خو دوی خپل خپل نومونه لري بیا دلته که نه خو بیا به وخت لږ زیات ځایي سي چې دوی ورته څه وایي خو مطلب ښکلی رنګ ده ډېر دا یې ما چې تاسو ته وویل چې درېیم سیټ نه لري نو هغلته ډریور دا یې دوم سیټ او درېیم سیټ په ځای باندې هلته سپیس یې ورکړی که ته پکې شیان اچي دا یې هم داخل نو دلته بل چې څه پاتې کېږي هغه یو بل موټر ده چې دې ته وایي سیکویا ټویوټا سیکویا دا د فورنر نه د دې وړو لانکروزر نه ټولو نه سپیس ډېر زیات ده او سیکویا 2026 قیمت یې ده 4,000 20 مایله ځي یو ګلان باندې ځکه چې دا یې هغه پلاټینم ده دا ډېر غټ موټر ده دروند هم وي او سپیس هم زیات لري انجن یې قوي ده په امریکا کې زیات هغه خلک اخلي چې قوي موټر یې په کار یي څو کښتۍ ولري ډېر ښه ټوینګ کپاسټي هغه موټر ځان پسې ډېر په اسانه او راحت کښتۍ ځان پسې ډېر په اسانه او راحت کش کولی شي په افغانستان کې به هم وي خو کېدای شي د دې نه د فورنر مینوال هلته زیات وي د دې قیمت ده 8,000 او دا سیکویا هایبریډ هم دي 20 مایله ښه اوس په اساس رئیسو دې ته چې زه تاسو ته یو شمېر فامیلي موټرې وښیم په ټویوټا کې چې هغه وین ورته وایي تاسو ډېر مینوال لري او اکثره ډیلرو سره کافي نه وي بیا چې څوک آرډر کوي بیا صبر کوي ورته ډېر وخت تر څو چې دا راشي نو مختلف رنګونه دي دا شین هغه هایلنډر او دا رافور دی ها دا رافور نه دي خو دا ګوره نوي نه دي دا شیپ او دا دغه چې دا به 2025 وي په ډېر غالب احتمال او 2025 ځکه 2026 چې ده ما چې تاسو ته وویلې چې په هغې کې یو انقلاب راوستی ډېره ښایسته کړي دي ډېر بدلون یې پکې راوستی ده او هغه ځکه چې اوس تاسو ته به تشریح کړم هغه دغه موټر ده دا هم ګوره رافور ده او دا هم رافور ده که تاسو وګورئ د دې مخ ته دغه جالۍ بیخي داسې کړې ده لکه دغه مخ ته چې مې تاسو ته لانکروزر وښوده دا شیپ ډېر بدل شوی ډېر ښکلی کړی ډېر زیات ښکلی او دا به کېدای شي تر اوسه پورې ډیلرو ته هم نه وي راغلي ځکه دلته پې لیکلي پروټایپ ویکل از لاک نشو کولی داخل وګورو خو شی چې مهم ده تاسو د باندې نه شیپ کتلی شئ چې څومره دا ښایسته کړی یعنې ټیوټا او رافور او دومره ښایسته باور سړي نه راځي خو دې کې غټه ښېګڼه دا ده چې دا ګوره ایچ ای وي هایبریډ او برقي نو دې کې غټه خبر دا ده چې تاسو کولی شئ چې برقي هم په دې کې واخلئ یو یې هایبریډ ده ایچ ای وي او بل چې دا پی ایچ وي وي پی چې کله پکې راغی تاسو کولی شئ دا چارج هم کوي نو که چېرته تاسو هایبریډ واخیسته نو دا به 50 مایله هایبریډ ځي بیا به تیلو ته وړي خو د تیلو ټانکۍ به یې غټه وي که چېرته تاسو پی ایچ ای وي واخیسته بیا به تاسو ته 50 مایله په برق باندې ځي مفت خو ټانکۍ به یې لږ وړه وي لکه 8 مایله زیات کم داسې به اول به برق بیا هایبریډ او هغه نه بعد یو 8 مایله تیل هم پکې ځایږي چې بیا تاسو یو سیف ځای ته ورسئ
50 مایله هم په هایبریډ ځي او 50 مایله که د تاسو ورسره د برقي واخلئ 50 مایله په دغه باندې هم ځي په برق باندې هم ځي او په هایبریډ باندې هم ځي ښه نو اټو شو خو ډېره زیاته لویه ده او په دوو پوړونو کې ده دا بل په امریکا کې خلک ډېر زیات خوښوي دغه دې ته دغه وایي هایلنډر یا ګرینډ هایلنډر د هایلنډر یې لږ نور هم غټ کړی ده چې سپیس پکې لږ زیات دی دې ته ګرینډ هایلنډر وایي په امریکا کې هغه فامیلونه او کورنۍ چې ماشومان لري هغوی دا او هغه مخکې چې وان مې درته وښوده سیانا دا دوه د دوی ډېر زیات د خوښې موټر دی نو اوس په منډه داسې لږ تیز لاړ شو وګورو چې زړه م تنګ نشي را سره زه به کوشش وکوم چې تاسو ته یو شمېر په آخر سر کې د دې تالار کې هلته هونډا موټرې هم ولاړې دي هغه به هم درته وښیم دا خو تاسو ولیدل مخته او تاسو بیا وګورئ چې خو تر هغې مخته چې اوس په لاره کې مخته راځي هغه دغه فورډ جیپونه دي چې دې ته برانکو وایي چې فکر کوم د وطن لپاره دا هم ډېر ښکلي دي ډېر جګ موټر دی او ډېر قوي موټر دی قیمتونه یې هم دومره زیات نه دي خوښ مو شه که غواړئ چې برانکو واخلئ خو لږ وړوکی واخلئ سپورټ سي بیا هغه دغه ده دا ډېر یو ښکلی په دې کې مختلف ټریمونه دي یا مختلف لکه کورلا کې چې ایلي او اس سی او ایکس سی دغسې په دې کې مختلف 8 9 10 ټریمه لري چې له 45,000 نه شروع کېږي یا تر 90,000 پورې په ډالرو باندې تاسو یې بیا افغانۍ ورته واړوي تاسو یې بیا کلدار ورته واړوي چې څومره کېږي دا چې تاسو ته وویل چې مسافر وړونکي هغه اوږده غټ موټر دی په فورډ کې دې ته فورډ ایکسپیډیشن وایي دا هم د 80,000 او 80,000 ډالرو خانه کې دي ډېر ښکلي او دغه 80,000 ډالره قیمت 2026 ماډل دا هغه ترډ رو هم لري سپیس هم زیات او هغه چې ده بل رنګ ورځو وړاندې چې نور څه وینو دا په فورډ کې مسټینګ یا د فورډ سپورټي موټر دی سپورټس دا هم دا ایکسپلورر دا هم ایکسپلورر چې په امریکا کې حکومت اکثرا له دې فورډ موټرو نه کار اخلي حکومتي ادارې چارواکي او حتی پولیس د امریکای پولیس کېدای شي 100% کې ټول یوازې دې موټر نه کار اخلي ایکسپلورر دا چې دا شورلیټ یا شورلیټ موټر دي وړې غټې خو دا چې هلته به په سیمه کې زیاتې نه وي نو زیات وخت نه ضایع کوو خو د فورډ نه وځو نو دغه دوه موټرې درته په آخر کې زر وښیم دا هماغه ایکسپلورر بل رنګ او دا یې چې ده
برقي موټر ده، ماسټینګ ماکي ورته وایي، چې دا هم یو شمېر محدود خلک دا هم خوښوي او د موږ تاسو په ټولنه کې درته وایم او قیمت یې چې ده $52,000 او 2025. نو دا د فورډ ډاټسن دي یا پیک اپ ټرکس. تاسو وګورئ چې د دې کې یوه خبر ده چې دا دوی اوس 100% کې الکتریک برقي ډاټسن هم راویستله، لکه دا 100% کې برقي، تاسو کولی شئ چارج کړئ او ګرځئ مفت. دا چې تاسو وګورئ 2025 ماډل، خو قیمت یې لږ زیات ده $72,000. دا وینئ دا برق، تاسو کولی شئ چې چارج یې کړئ او وګرځئ. دا هم فورډ دې قیمت ده $80,000. دې ته وایي F-150 سوپر پرو. خو که سپورتي موټرو سره علاقه لرئ نو بیا په دې ټولو شورلیټ کې دا تر ټولو ښه موټر ده، ډې مینه وال لري او دا هم د شورلیټ هغه د فورډ برقي ټرکونه او دا د شورلیټ ډاټسن دي، الکتریک برقي دي او دا یې سپورټس موټر چې دا دې ته وایي کورویټ C8 کورویټ. نو که سپورټس موټر هم خوښېږي تاسو کولی شئ چې له دې نه کار واخلئ. دا به هغه زیپ پکیج وي، کېدای شي دا یو څه قیمت وي، خو په دې کې سټینګ رې چې ده چې هغه ډېره قیمته نه وي، د $80,000 $90,000 $90,000 پورې وي. ښه دا خو بیخي چې د ای رې د ای رې په دې معنی چې دا 100% کې برقي ده او MSRP چې دا 1,18,000 1,11,000. کوپې یا کوپ او کنورټیبل که چتې په ټوکمې باندې خلاص شي بند شي 1,20,000 او که په خپل لاس باندې د چت ترې راجګئ نو 1,00,000 او 11,000 یو څه نور توپیرونه هم لري. نو ادي دغه ټرکونه به درته بیا وښیم د شورلیټ. ډېر غټ ټرک ده. دا مختلف ټرکونه دي چې F-150 250. زه نه پرېږدم چې ما غږ تاسو په سمه توګه اورئ، ځکه چې دلته میوزیک هم ده او غالمغال لږ زیات ده. او چې مخته مې کورویټ درته وویلې دغلته یو دوه نور هم دي ډېر ښکلي رنګونه کې، یو تور ده او بل چې ډېر دغه ده هغه دغه اورنج یا نارنجي رنګ کې ده. نوي ځوانان یې ډېر علاقمند دي، کوشش کوي چې دې سره عکسونه واخلي. نو اوس به راشو بیا هم د شورلیټ دا غټ ټرکونه یا غټ SUV چې هغې ته سبربن وایي، دلته یو دوه دانې دا ولاړ دي
چې ډېر په اسانه او په راحت باندې ډېر کسان پکې ځایوي. دا یې ټریورس، دا یې لږ واړه دي او دا یې فل سایز. Sorry. You're good. ها دا یو شمېر انجینونه یې دلته نندارې ته ایښي دي چې تاسو پوه شئ چې کومه ټکنالوژي، څوک چې مستریان دي هغوی په دې پوهېږي یا انجینران دي هغوی په دې پوهېږي. زه هم پرې زیات نه پوهېږم او کیدای شي تاسو اکثر هم پرې زیات پوه نه شئ. ها دا کیا موټر دی. نو کیا موټر خو ښه موټر دی، خو دا چې هلته زموږ تاسو په سیمه کې څومره مینهوال لري زه ډېر ډاډه نه یم. که اوس راغلي په دې وروستیو کلو کې نه شم ویلی. ولې موټر یې بد نه دي، ښایسته دي او په دې کې 100% کې برقي هم راځي. کیدای شي دا یې 100% کې برقي وي. ډېر ښکلي رنګونه هم پکې دي او ډېرې زیاتې آپشن یې پکې وي. نو چې د ځینې خلکو خوښېږي په امریکې کې او هغې وړې دي، دا یې غټې دي. که د هغه هم خوښېږي، کیا موټر هم خوښېږي، نو دغه د ای سی وي دي، هغه یې وړې دي. ښکلي دي، یعنې په کم دغه کې چې جوړې شوي دي. ټیل یو رایډ لکه ټیوټا کې چې ته غټ ګرینډ هایلنډر سره یې مقایسه کولی شي. خو دې کې به کیدای شي آپشن یې دا شیان زیات داخل ته نه پرېږدي، دومره یې کتلی شي. او پاتې څه دا یې کیا وړې موټرې دي. نو بیا هم دا هم کیا په دې هیله چې یو وړوکی لنډ چکر هم شوی د 2026 آرو شو په د موټرو د 2016 کال د موټرو نندارتون، لومړی نندارتون په د امریکې په پلازمېنه یا سرښار واشنګټن ډي سي کې. دا یې هم هغه وړې سیډان دي. او څنګه چې په پیل کې مې درسره ژمنه کړې وه، راځو اوس هغه موټرو ته چې هغه د ټیوټا سره ډېر نږدې په سیالۍ کې دي او هغه هونډا د کورلا په مقابل کې دوی هونډا سیویک لري او د کیمري مقابل کې هونډا اکورډ لري. دا چې دلته ولاړ ده دا هونډا اکورډ. د دې قیمتونه هم د دغه سره ډېر لرې نه وي د کیمري سره. 2025 اکورډ قیمت یې چې ده 15,000. که تاسو په یاد وي په پیل کې چې موږ تاسو کله کیمري وکتله د هغې قیمت هم وه 18,000 15,000 دغسې خاندان کې. خو هغه چې و 2026 ماډل دا 2025. او که چېرته د یو اړخ نه وګورئ، سایډ نه وګورئ، دغسې ښکاري. که چېرته ته راشئ او د دې ډاشبورډ وګورئ یا سویچ بورډ دغسې
سیټونه د سپیس په حساب چې څومره کیمرې ده په هغې اندازه اوږدوالی او هغې په یو اندازه دي ښه او دا یې هغه وړوکی چې ما درته ویل د کورلا معادل یې دا دي چې دې ته هونډا سیویک وایي او د سیویک قیمتونه باید د کورلا سره باید نږدې 2026 ماډل او دا یې 40 قیمت یې ډېر زیات ده کېدای شي آپشن یې پکې زیات دي یا به هایبریډ وي هایبریډ ده دا و نو نه پوهېږم چې تاسو په ویډیو کې د دې په فرق پوهېږئ چې دا سیویک او هغه چې ده هونډا اکورډ دا هم نور پاسپورټ ورته وایي او پایلټ ورته وایي فامیلي موټر دی چې غټې موټر دي ترډ رو لري یا دریم دغه لري او بله خبر دا ده چې دا موټر ده دا د هونډا په کورنۍ کې په وروستیو کې راغلی ده ډېر زیات او دې ته وایي هونډا پرولاګ یا پرولوګ نو دا د دې هغه دا راښېګنه ده چې دا 100% کې برقي ده الکتریک ده او دا چې تاسو وګورئ زه به داسې یو ځل وګورم ښکلي دي ډېرې ښکلي دي زه به دا ویډیو لږ لرې کړم چې تاسو یې سم وکتلی شئ مخه یې ډېره ښکلې کړې ده ورته وخی دا کامره به لږ زره ښورېږي دې بښنه کوئ خو دا ښه ده چې ما سره ملګري پاتې شوی او په واشنګټن ډي سي کې مو د موټرو دا دغه ولیده دا یې هم شاته دومره سپیس لري کله چې ټیوټا موټر یا ټویوټا لګژري استریتوب خواته ځي هغه نه لکسس جوړېږي او چې هونډا لګژري خواته ځي هغې نه اکیورا یعنې د هونډا د کمپنۍ لګژري چې دا هغه اکیورا ده دا د هغې لګژري موټرې دي او چې دا یې وړه اکیورا سیډان او هلته غټې ایم ډي ایکس او ای ډي ایکس هغه به هم درته وښیم خو که تاسو دا وګورئ دغه اشارې کیدای شي د یو شمېر لګژري عصري موټرو نه دوی یو ډول کاپي ده که تاسو وګورئ تاسو پوهېږئ چې دا کوم موټر ده پیدا هم که کوم موټر ده د مرسډیز سره یو څه دغه لري شباهت لري زما په آن البته او په دې برخه کې اکیورا برخه کې لکسس البته ما پیدا نه کړ په دې آټو شو کې خو دا اکیورا ام ډي ایکس چې د هونډا لګژري د اکیورا وي او د اکیورا ام ډي ایکس د رافور نه لږ غټ ده او قیمت یې 2000 2026 خو که بیا د دې موټر نه چې زه نه پوهېږم تاسو یې ټول دغه وینئ د دې موټر نه چې دا ام ډي ایکس ده دا موټر دا لږ وړوکی ده چې دې ته ای ډي ایکس وایي نو هغه هم ولده چې د هغې قیمت $70,000 ته رسېده اوس به وګورو چې د دې قیمت څو ته رسېږي دا به دومره زیات نه وي د هغې په پرتله دا هم 2026 او دې قیمت ده 45 نو دا یو شمېر نور امریکایي موټر د جي ام سي او بیویک بویک بیویک نه پوهېږم چې څنګه یې صحیح تلفظ کړو خو
په هونډا کې دلته یو شی بل هم چې د هونډا د سیانا سره ډېر زیات سیالي کوي په امریکا کې او لوی رقابت ورسره لري، هغه دغه وان ده چې دې ته وایي هونډا RSA. دا چې دا د هونډا د CRV نه وړوکی ده. دا رافور د هونډا چې ده هغه د هغې معادل موټر یا د هغې سره د یوې اندازې او د یو قیمت موټر چې ده هغه دا ده، دې ته وایي هونډا CRV. یو څه به د هغې نه غټ وي او زیات خلک یې خوښوي د همدې لپاره. او په امریکا کې چې کله موټر اخلي هونډا لږ زره د ټویوټا نه ښه ډیلونه ورکوي. په دې وختونو کې کیدای شي پروډکشن یا تولید کې دوی زیاتې موټرې جوړوي. خو دا یې له هغې نه لږ وړوکی ده چې دا یې چې دا CHR. نو دا مې SUV ده، وړوکی SUV خو لږ وړوکی ده. اوس که ته چېرته دا CRV قیمت راواخلې چې دا د 440,000 هایبرید CRV او دا ته له CHR سره پرتله کړي، ځکه چې دا موټر وړوکی ده نو قیمت د دې چې ده $11,000. دومره توپیر ده. که ډېر غټ ده نه یې پکار او په دې واړه موټر کې تاسو ستونزه حلیږي نو په دې کې هم تاسو چکر وهلی شئ. ها نو زه فکر کوم چې دلته خو نور څه پاتې نه څه. زه که تاسو خوښ یې زه به د دې آټو شو لاندني پورټ ته ولاړ شم او هغلته چې دي یو شمېر اګزارک موټرې، ډېرې قیمتي موټرې، ډېرې د لګژري نه پورته چې لکه مثلا فراریس یا لمبرګینیس یا رولز رویس او دې ته ورته یو شمېر نور موټرې اسن مارټنس، هغې به هم زه لنډې ویډیوګانې واخلم او له دې ویډیو سره به یې تاسو ته یو ځای شریکه کړم. نو درنو اورېدونکو، دا اورېدونکو او لیدونکو، دا و د 2024 کال د موټرو نندارتون په امریکا کې د امریکا په پلازمېنه واشنګټن DC ښار کې چې دا لومړنی نندارتون د موټرو یا آټو شو ده چې په دې کال کې جوړه شوې ده. د تیرو کلونو په پرتله چې زه هر کله ورته راغلی یم د هغې نه یو څه موټرې کمې دي په دې معنا چې ما پکې یو شمېر موټرې ونه لیدلې او خصوصا دا ځینې لګژري موټرې مرسیډیز او BMW او دې ته ورته نورې ما پکې پیدا نه کړې، حتی د ټویوټا لکسس مې هم پیدا نه کړ. خو چې دلته و اکثره یې همدغه دي او په دې پاستني پورټ کې دي او لاندې پورټ کې یو څه رینجوورې دي چې هغه هم فکر کوم چې د موږ تاسو د اکثرو خلکو د دغه نه به د اخیستلو له توان نه به یو څه پورته وي. او بل نور یو څه الکتریک ټسلا موټرې دي چې سایبر ټرک او دا نورې وړې موټرې دي. دا یو شمېر ټسلا موټرې دي، برقي موټرې دي 100 په 100 کې. ټسلا نوم خو مې اورېدلی د کمپنۍ اونر یې مشر صاحب ایلان ماسک. دا یې سایبر ټرک او دا نورې وړې موټرې.
ها دا لاندنی پورټ ده او په دې کې چې دا موټر سایکلونه دي البته دا امریکایي موټر سایکل دي که تاسو د موټر سایکلو شوقیان یاستئ نو کولی شئ چې دا وګورئ چې دا هلته تاسو سره په سیمه کې چې کومې موټر سایکل دی له هغې سره څه توپیر لري هارلی ډیوډسن هارلی موټر سایکل په امریکا کې ډېرې مشهورې دي او ځینې یې د موټرو نه هم په ګرانه بیه دي 2026 ها دا یې هغه د ډېرو قیمتي موټرو برخه ده چې دې ته اګزاټک کارز وایي او دا هغه موټرې دي چې اکثرا بیې د لکونو ډالرو پورې رسیږي او حتی یو شمېر یې کیدی شي میلیون ډالرو ته هم ورسیږي ښکلي ښکلي رنګونه دي تاسو وګورئ چې تاسو پکې کوم موټر خوښیږي او کوم رنګ هم خوښیږي دا فراري برخه ده دا یې ایس یو وي دا یې رولز رویز امریکایي برطانوي موټر برټش رولز رویس دا یې هم کنورټیبل یا هغه چې چت یې خلاصیږي او یو شمېر موټرې په دې برخه کې لمبورګینی یو شمېر زړې موټرې به یې هم راوړې وي دا هم فراري دا هم د آستن مارتن برخه او داسې ښکاري چې په هغه وړاندې کونج کې به دا هم آستن مارتن He's got a V12 in it. Jeez. What does that blue one have? It can't be a 12. It might be a twin V8. Aston Martin convertible
V12 engine. او دا دې برخه کې یو شمېر بنټلي دا هم آستن مارتن بنټلي اس یو وي McLaren 2025 2025 کال ماډل Lamborghini Explaining to us these cars, okay? He's explaining it to us. After we're done, we're going to be here. Go do whatever. We're going to be here for a while. You got to let something. دا هم لمبرګینی یورس یا لمبرګینی اورس ځینې خلک ورته وایي چې په لمبرګینی کې اس یو وي او کنه اس یو وي نه وي نو بیا به د ځمکې سره ډېر کم فاصله کې ډېر په ښکته کلیرنس به کم وي او په پای کې به دوه نور ډېر ښکلي رولز رایس درته وښیم چې هغه هم اس یو وي دي او داسې ښکاري چې دا به
د همدې کال 2016 ماډل موټر به وي. ځکه چې په وطني اصطلاح ګریل او دا شیان ډېر بدل شوي. یو دا ده تاسو وګورئ چې دا موټر څومره اوږد ده، له دې سر نه تر هغه سره پورې خو تر ټولو غوره او ښه چې هم له ځمکې نه لږ زره جګ وي هم ښکلی هغه دغه ده. دا هم رولز رویس خو ایس یو وي ده، ډېر ښکلی. I'm just a Lord Maxis. تاسو کوم یو خوښیږي؟ هغه چې سیډان ده یا د کورولا ډوله د ځمکې سره ټیټ، او که لوړ وي لګژري او تر ټولو ښه موټر آرام مستریح ایس یو وي. Lamborghini Urus یا Lamborghini Urus. دا ایس یو وي د ځمکې نه پورته ډېر، دا چې ډېر ټیټ وي، نه پوهېږم تاسو په سیمو کې به دا خلک خوښوي او که نه. نو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، بیا هم تاسو نه یوه نړۍ مننه چې تر دې مهاله پورې مو راسره ملګري پاتې شوئ، راسره مل پاتې شوئ، او تر ټولو مهمه خبر دا چې له سرچینې سره مو ملګرتیا تل پاتې اوسه، په دې هیله چې په دې وتوانېږو چې تر نورو ډېرو ملګرو پورې ورسېږو، او تاسو هم د سرچینې پاڼې له ځان سره ملګرو سره ټولو سره شریکې کړئ، ګورئ. هڅه به وکړو چې یو شمېر دغسې ښکلي پروګرامونه مرکې او په راتلونکي کې که نورو دغسې نندارتونو ته ولاړم هغه به هم له تاسو سره زه شریک کړم. نو
تر دې دمه چې څوک له سرچینې سره ملګري شوي دي چې د خپرونې په پیل کې مې ویلې تقریبا شمېر به یې څه کم 10,000 ته رسیږي، خو دا موږ صرف یوه دوه اونۍ کېږي چې هره ورځ یو څه مطالب شریکوو. دا به نور هم زیات سي او په دې هیله چې د موږ تاسو د ملګرو شمېر نور هم زیات سي. نو بیا هم په دې هیله چې ډېر ستړي سوي نه یاستئ، د تاسو کوربه زه مجاهد جواد به د همدې 2026 راپور سره له تاسو نه خدای پاماني واخلم. تر بیا مو په لوی الله سپارم، تل بل ملکې پورې روغ جوړه خوشحاله اوسئ. خدای پامان.